سترګې شته نه ویني اولئک کالانعام بل هم اضل الله وایي دا څاروی دی د کلام څاروی خو لا په هوشه پوهېږي دی په هوشه هم نه پوهېږي دی د څاروي نه غلط دی نو قرآن ته کښېنئ خو یو شرط ځان کې پیدا کړئ چې انابت ځان کې پیدا کړئ دا به داسې وي داسې څه لازمي نه ده چې زما علم د تاسو نه زیات وي که دا علما مو سره ناست دي دوی له به مانه ښه قرآن ورځي ښه الله پاک نور دې د دوی علم زیات کړي خو دا را چې ناست دی تعلیم و متعلم کې لیکي آدابو کې وایي چې دا یو خبره یو کم سل پیرو دی په سلمه پیره هم داسې اوره لکه دا چې نه وي نو دا به دې کې سره به تا ته علم حاصلېږي نو ناس یې تاسو الله توفیق درکړی زړه کې انابت پیدا کړې ځان محتاج وګڼئ بیا وګوره چې قرآن په موږ کې څومره انقلاب راوړي قرآن په معاشره کې انقلاب راولي نو دا وي چې قرآن چې د کوم مقصد دپاره راغلی هغه د مخلوق اصلاح لنخرج العباده من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد چې بندیان د مخلوق د عبادت نه د پروردگار عبادت دې دپاره ان الله ابتعثنا